زمیندارانو ورونو السلام علیکم. زه سرکل انچارج مبارک علي ستاسو په خدمت کې یو څو ضروري خبرې ویل غواړم چې زمونږ عام طور نن سبا د غنمو سیزن دی. زمونږ عام طور زمیندارونه چې کوم دي نو په غنمو کې ګولۍ ږدي او لکه بې درېغه دغه کوي نه په صحیح طریقه باندې دي. نو زه ستاسو په نوټس کې یو څو خبرې راولم، دا ځان سره نوټ کړئ او په دې باندې چې عمل وکړئ نو ستاسو به پکې ډېره فایدې. یو خو لومبۍ خبره دا ده چې په غنمو کې نن سبا لکه د ګولو د کېښودو هېڅ ضرورت نشته. دا بغیر ضرورت بلکې تاسو ځان ته هم نقصان ورکوي چې په کومه کمره کې تاسو سملئ نو په هغه کمره کې یا په هغه ځای کې بمبوله یا کوټۍ پرته وي نو د هغې نه تاسو ته چې کوم دی نو هغه ګیس را خارجېږي، هغه تاسو معدو ته ګردو ته د ساه په ذریعه باندې ځي نو تاسو ته ډېر نقصان درکوي. نو یو مهرباني وکړئ چې ضروري دا ګولۍ غنمو کې مږدئ. د ګودامو صفایي وکړئ، جارو یې کوئ او که سپری به یې پکې د زهرو وکړئ یو ورځ دوه ورځو دپاره او هغه بند کړئ نو دا ټیک ده. نو چې ګودامو دا صفا کړئ، بمبولۍ د اوسپنې نه هغه لږه نور ته راوباسئ، نور ته یې کېدئ هغه صفا کړئ او کپړه مپړه پکې ووهئ، جارو پکې ووهئ چې د هګۍ یا دغه سپږو مږو دا کوم پورونه چې دا ترېنه ختم شي. د هغې نه پس پکې چې کوم دی نو غنم واچوئ. د هغې په ځای پکې تاسو د لاچای پاڼې، د پودینې پاڼې یا مالګه پکې چې کوم دی نو دا تاسو استعمالولی شئ. لکه یو دغه تاسو راواغسته خانک یا ټوکری به ورته مونږ وایو هغه تاسو ور واچول نو یو لږه غونته کې مالګه پکې نری ودوړوئ. د دې مالګې زما په ذهن باندې خبره ده چې زمونږ مشران دا وایي چې دې کې کله هغه چینجې پیدا کېږي هغه د یو ځای نه بل ځای ته هغه مومنټ نشي کولی، د یو ځای نه بیا بل ځای ته نشي تللی او دا مالګه خپل هم یو زهر دي. نو یو خو پکې دغه وکړئ او که دا نه نو بیا پکې د لاچای پاڼې، د بیکیانې پاڼې او پودینې پاڼې دا پکې واچوئ. کله چې په شکال کې بارانونه شروع شي نو بیا چې تاسو وګورئ نو که بیا په دې کې لرئ نو بیا پکې تاسو د غنمو ګولۍ په دغه ټایم کې کېدئ. د غنمو د ګولو د کېښودو طریقه دا ده چې دا به تاسو په یو کنډول کې یا په یو زړه پیاله کې د مناسب چې څه دغې نو هغه ګولۍ به واچوئ، هغه پیاله به په کپړه باندې وتړئ، لونده کپړه به دغه کې نمجنه او دا پیاله به پرې وتړئ او دا به په بمبوله کې کېدئ. نو بمبوله دا سر چې کوم دی نو دا په وړو یا په خټه باندې یا لاندې دا کومه خوله چې ده دا به بند کړئ د 48 ګنټو دپاره. نو دې کې دننه چې سي نو دا به هغه خپل هر څه چې کوم دي دا مړه پکې. نو زما تاسو ته یو پیره بیا دا دغه دی چې که تاسو مزید څه معلومات غواړئ نو زموږ معذرات